دا 2 سګریټه دا 3 سپاره 50 سپیره السلام علیکم عثمان خان. وعلیکم السلام. زغاد ستړی مس خیر مس څه کوي دا الله بنده د لږ خیال خو شان د سګریټ په لاس کې کړو یار ولې خیال چې خیال وساتم دلته دکانداري لره غلې م څه مزاق خو نه کوم خپل دکانداري کوم ډیر بد کار عثمان خان است د بل زامن ته سګریټ کوي کچیر ستاسو په سګریټ راخته بیا به وتا ته درک درک ته د بل زامن مخ را په عثمان خان بس ډیر نسات مراته کوه ته به اوس روانه ماته نساتونه کوي چې غواړې زه چیز درکم نسیت نه درته کوم ما دا فرض وګڼل ډیر غلط کار دي چې شان ته سګریټ کوي بس ما ته بسکوټ راکړو دا بسکوټ شل پیدا سپیتر روانه ماته نساتونه کوي راځي وړو اسیپ وا خود مې رااله مش په کلی کې کون شنه سګریټ کوي را کسه ولاړ لیټر را وکاسه دا سګریټ ز لیټر هم وای دا کښنیان څوک دی چې سګریټ کوي دا یو خو د عثمان زوی دی دا بل څوک دی ته ودرې ویډیو جوړه کړم عثمان ته بیا وښکاره کړم بس اوس ویډیو مې وکړه عثمان ته بیا وښکاره کړم چې دا ستا زوی په سګریټ اخته شوی دی عثمان ودرېږه زه بس په تا پسې ګرځېدلم شی مې غواړې راځه زه دکان روان یم یا شی مې نه غوښتی ته دغه ویډیو واره وګوره ودې کتله عثمان دا ستا کشر زوی دی په دغه دندو اخیسته دی نشې کوي تماشې کوي دا ستا کور ودان زه اوس کور ته ځمه واردې چې بېتر برابروم چې په ګرځ به بیا د سګریټ کوم نه وایي عثمان دا زموږ ستې کشران نه دي او پر دغه ټیم باندې په نشو په تماشو اخته شي نو بیا د دوی د مخ زندګي څنګه راځي مخ ته به دوی ژوند څنګه کوي باید زموږ ستې د معاشرې نه دی دا ترنګ کشران باندې موږ نظر وساتو بیا به د دوی مخ ته ژوند ډېر ښایسته راشي د ستا کور ودان انشاءالله تعالی زه به سمجا په زما زوی زه به دا نشو سم ستا کور ودان الکه تا کومه دنده په مخ اخیستې ده بابا ما کوم غلط کار کړی دی سترګې په دا مړو سترګو وا کوم کار ما غلط کړی دی مړې سترګې دې راته نیولې دي ته سګریټ نه څکې مړ سترګې و زه خو سګریټ کوم دا کوم غلط کار دی تا یې دی که په یاد یا تا چې ورځ ما ته ویلې بابو ته څنګه ډېر سګریټ څکې دا دومره ډېر سګریټ مه څکو ناجوړه به دې کړي یا زه نه مې ناجوړه کوي سګریټ کې یو شی نشته دا خالي دود کوي په دې کې ناجوړه نشته ورشه یاد دې سلو په پرکلی کې یو ته دکاندار اکشنان ته یو ته سګریټ ورکوي او که ستاسو یو سګریټ وڅکئ تا پته ولګي چې جانور هم کشنان دي زه تا زما سترګې راروڼې کړلې زه پر څومره غلطه لار روان ولم ما د خلکو کشنیانو ته سګریټ څکول او خپل زوی مې په دا نشو اخته سلو زه تا سره دا یوه وعده کوم نه په خپله سګریټ څکوم نه د بلو کشنیانو ته ورکوم په دکان کې پوسټر لګوم چې د 18 کالو څخه کم عمر کشنیانو ته زه بالکل سګریټ نه ورکوم دا زما د تا سره وعده ده زویه بابو ما هم د تا سره وعده ده زه به هله سګریټ نه څکوم ماشاءالله عثمان خان څنګه تر دې راوستلی دی د متپان کې و یاره زرداد خان بس ما ته ډېر احساس ودرېدی خپله د دکان کې بینر ولګوئ چې د 18 کالو څخه کم عمر هلکانو ته زه سګریټ نه ورکوم دا ډېر سخت نقصان دی دا زموږ معاشرې ته یاره ډېر شکر دی الحمدلله ستا دا دونه سوچ وکړي دا د ډېر ښه کار هم وکړي چې د کشنیانو د سګریټ بند کړي زما ورور بالکل زرداد خان زموږ دپاره پکار دی چې موږ دا تر کشنیان د نشو سره وګرځو موږ په خپله په دکان کې دا کار وکړو کشنیانو ته سګریټ څکو دا ډېر بد کار دی دا د معاشرې دپاره ډېر سخت تاوان دی کوم هلک چې تعلیم حاصل کوي یا مدرسه حاصل کوي موږ په دا باندې سګریټ په دا دندو اخته کړو هغه نه بیا چې غټ شي پر غلطه لار ولاړ دا هر سړي دپاره پکار دی چې دا کار نه وکړي زرداد خان ما ډېر ښه ده کړې بس مننه زه خالي د هغې پوښتنې نه درانه عثمان خان کور ودان کور کور ودان مننه